ای د دې ناترسې زمانې ته ګوره د دې ناترسې زمانې ته ګوره راشه د دغې یوې کیسې ته ګوره دلته د وینې د غریب خرڅېږي ته اوس دلته کې پیسې ته ګوره ای دلته د کاڼو بارانونه کېږي په هر انسان د ډېر ظلمونه کېږي دا منسولی څوک پاتې نه شو په خوره خوا د ډېر جنګونه کېږي وایي خانه دلته د غریب بیان وکسه د هر یتیم څیرې ګریوان وکسه زه ترابې اقبال به څه ووایم بس د شین اسمانه د باران وکسه ای د بې ګلونو ځان ته باغ دې جوړ کو د هر غریب په سینه داغ دې جوړ کو هسې دوکش ولې رڼا نه کوي بس عجوبه غوندې چراغ دې جوړ کو ای راشه ته وګوره چې څه دې پکې او دا بده او که ښه دې پکې ای هغه خپله غریبي تېروي نور ته وایه چې څه دې پکې ای د خوار غریب نه دې نفرت ولې دی ستا په دروغو محبت ولې دی ای په خوار غریب د زړګی نه سوځېږي ظالمه زړه دې دومره سخت ولې دی وایي مننه ای د خوار غریب نه دې نفرت ولې دی ستا په دروغو محبت ولې دی په خوار غریب د زړګی نه سوځېږي ظالمه زړه دې دومره سخت ولې دی ای زه ترابې اقبال حیران پاتې شوم د خپل ارمان ته په ارمان پاتې شوم وایي بیابان د صحرا د زما یره کېږي معلومیږي داسې لکه د کاروان پاتې شوم لکه د کاروان پاتې شوم وایي زه ترابې اقبال حیران پاتې شوم د خپل ارمان ته په ارمان پاتې شوم وایي بیابان د صحرا د زما یره کېږي معلومیږي داسې لکه د کاروان پاتې شوم د دې دنیا نه قتلګاه جوړه شوه لکه په مثال د کربلا جوړه شوه د ماشومانو پر یادونه راځي په هره کور کې ویرویلا جوړه شوه ای مننه ای د دې دنیا نه قتلګاه جوړه شوه لکه په مثال د کربلا جوړه شوه د ماشومانو پر یادونه راځي په هره کور کې ویرویلا جوړه شوه ای زه ترابې اقبال اخر کې یو پیغام کوم او ډېر په مینه احترام کوم نور د دې دنیا نه ستړی شومه بس انتظار د خیر زمان کوم مننه زما د ستړي زړه ستړي اوس چا نه وغواړم زما د ستړي زړه ستړي اوس چا نه وغواړم زه د چا سپینې خولې وعدې ښخوم ماشوم زړه کې مې تمامه شپه مړې کېږي ماشوم زړه کې مې تمامه شپه مړې کېږي چا ته نه وایم زه په خپله جنازې ښخوم تروبي زه اوس د حالاتو مقابله کومه تروبي زه اوس د حالاتو مقابله کومه زه د غمونو جنازې په تورې شپې ښخوم السلام علیکم ډېرو درنو خوږو کتونکو زه یم ستاسې ورور ستاسې ملګری ذیشان کمال خوږو کتونکو زموږ دې پروګرام کې تاسو ته ستړي مه شي هرکلی وایم امید لرم چې تاسې به روغ جوړ او خوشحال به وئ خوږو کتونکو تاسې اکثر زموږ په دې پیج باندې په دې پاڼه هغه شاعران ادیبان ورونه لیدلی دي چې تر اوسه پورې به تاسې سره پېژندګلوي نه وي شوي تر اوسه پورې به تاسې نه وي لیدلي نو خوږو کتونکو نن موږ سره په دې پروګرام کې یو بل ځوان شاعر تکړه شاعر ماشاءالله ډېر ښکلي لیکلي کړي دي د معیار لیکلي کړي دي نو کلام به تاسې خپله واورئ د صفات محتاجه نه دی ښاغلی ډېر تکړه شاعر اقبال تروبي را سره دی چې اقبال تروبي نه به د ژوند په حقه او د شاعرۍ په حقه څه پوښتنې او معلومات ترلاسه کوو نو خوږو کتونکو موږ سره اوسئ تر اخره پورې نو راځئ اقبال تروبي ته په دې پروګرام کې ستړي مه شي هرکلی وایم ډېره مننه تاسو ستړي مه سته سلام وایو نو ډېره مننه تاسو مو ته وخت راکړو سره شعر شاعري ته نو بس موږ خو څه راوړي نه دي خو خیر تاسو دپاره مو تیار یو هر ټایم نه نو ذیشان کمال صاحب ډېره مننه ډېره مننه تروبي صاحب تاسو ډېره مننه کوو چې خپل قیمتي لنډ وخت کې مو ته خپل وخت راکړو مننه قربان مې شم تروبي صاحب ژوند مې څنګه دی ذیشان کمال صاحب بس الحمدلله شپې دي سبا دی او تېرېږي ده او ښکلې زندګي دی تېرېږي تاسو راته خو اورېدونکي راته روغ جوړ وي ډېره مننه تروبي صاحب پښتنې بیا کوو کلمونه بیا واورو زه ښیایم چې په ابتدا کې د پروګرام په شروع کې یو کلام زموږ اورېدونکو سره وړاندې کړم نو مننه ذیشان کمال صاحب زه به اول یو غزل وړاندې کوم یې چې اوس نه علاج کېږي نه پرې ملهم لګوی شم اوس نه علاج کېږي نه پرې ملهم لګوی شم کوم طرف شم د زړه دردونه چاته وښایم
وای زما ماشوم زړه یې نشي وړی زما ماشوم زړه یې نشي وړی د اشنا سترګو بارونه چاته وښایم وای د ستا حسن د مامې پکې غږېږي د ستا حسن د مامې پکې غږېږي وای داسې شور او شور دی سازونه چاته وښایم وای د اشنا مینه مې و زړه کې ماتره شوې د اشنا مینه مې و زړه کې ماتره شوې د لیوني زړګي وینو ډنډونه چاته وښایم وای راز به در ښکاره کوم که پوهېږي راز به در ښکاره کوم که پوهېږي وایې به دا څه دي غزلونه چاته وښایم وای ترابې اقباله اوس مې خوب ته نه پرېږدي ترابې اقباله اوس مې خوب ته نه پرېږدي د یار نغمې پکې غږېږي د زړه تارونه چاته وښایم وای کوم طرف شم د زړه دردونه چاته وښایم مننه ډېر ښکلی ترابي صاحب مننه مه کوم ترابي صاحب زموږ دي اورېدونکو سره زموږ دي لیدونکو سره لنډه پېژندګلو وکړه نو ډېره مننه زه خپله نامم دی اقبال حسین او دیالاتو کې شعر شاعري کې تلفظ باندې چلیږم او ترابي باندې یادېږم نو زه زیړان نوي کلي څخه تعلق ساتم زیړان مننه ډېر ښه خوږو کتونکو دا و اقبال حسین ترابي صاحب خپل د ژوند شیبې د خپل د ژوند وختونه زیړان په نوي کلي کې سبا کوي ترابي صاحب شعر او شاعرۍ کې استاز لروی او زده کړه مې چا نه کړي دی نو زیشان کمال صاحب بالکل تر دې دمې پورې خو استاز نه لرم خو خیر ما بالکل شپږم جومات نه شاعري کوله خو هغه څه ماته ګوډه خو بس دا مې پورې روان یو نو استاز شاعرۍ کې نه لروي نو بالکل استاد شاعرۍ کې نه لرو خو تو بل شاعرۍ او ډېره خوند کوي غني خان صاحب دی او داسې رحمان بابا دی داسې خاطر صاحب دی داسې ډېر ادبي شاعران دي بالکل ډېر ښه ډېره مننه ترابي صاحب څومره وخت کېږي څومره وخت وشو تاسو د شاعرۍ دې میدان ته قدم راخستی دی نو زیشان کمال صاحب ما خو مخکې هلته ولڅېرې مو شپږم 2010 کې ما میټریک کړی دی نو شپږم جوبان د دا شعر شاعري ته مو قدم ایښی دی ډېر وړوکی غوندې وم نو بیا بس تو بل شاعري څه و څه که نه او هېڅ نه شاعر یم نه مې کړی څه شاعري دی د زړه درد چېرې بهار کوم نو غزل شي نو شاعران یو دوا نه لر بس زړه درد سره بهار کوم نو خود به خود د چیو نه جوړ شي مننه ډېره مننه ترابي صاحب پښتنې به کوو فلمونه به واورو خو د اوسه پورې مو څومره لیکل کړي دي څومره غزل مو لیکلي دي او زیات کار مو په کوم صنف کې کړی دی نو مننه زیشان کمال صاحب ما خو داسې یو نظم لیکلی دی یو داستان لیکلی و نور ټول غزل مې لیکلی دي که نه هسې څه سندرې مندرې شته که نه خو خیر هغه د میداني پروګرامو والا خو زیاتره کار مو غزلو باندې کړی دی زیات خوښېږي مو کوم یو زیات مو کوم یو شی خوښېږي هم سندره مو خوښېږي هم غزل خوښېږي خو څه نه نه څه قصیده او څه فلسفه څه تاریخ ورکوي هر یو شی مو خوښېږي ډېر ښه ډېره مننه ترابي صاحب غواړو څه یو بل کلام راسره وړاندې کو که تاسو خوښه وي نو بالکل زیشان کمال صاحب وړاندې به کوو یی څه بخښنه غواړو د غلطي یی زما زړګي ته معلومیږي لکه لانجه جوړه شوه زما زړګي ته معلومیږي لکه لانجه جوړه شوه دغه یو تصویر نه زما او ستا رشته جوړه شوه ډېر ښکلی زما دغه یو تصویر نه بخښنه غواړو زما زړګي ته معلومیږي لکه لانجه جوړه شوه دغه یو تصویر نه زما او ستا رشته جوړه شوه زما خو مینې طرف سوچ خو نه و زما خو مینې طرف سوچ خو نه و په ټوک ټوک کې ترې مینه فرښته جوړه شوه یی توبه خو پرېږدوه ما خو مینې نه توبې کړې وي توبه خو پرېږدوه ما خو مینې نه توبې کړې وي دا څه وشو څه عجوبه غوندې کیسه جوړه شوه ما خو وی چې زه به ترې جوړ غزل کړم کمال صاحب ما خو وی چې زه به ترې جوړ غزل کوم دلته بیا ولې ما سره غزل نه ټپه جوړه شوه یی مخکې په دې کې عبادتونه کېدل مخکې په دې کې عبادتونه کېدل اوس دغه جومات نه ولې میخانه جوړه شوه یا ته به ما سره مخامه تر سهاره ناست وې او ته به ما سره مخامه تر سهاره ناست وې نن قسم دی شپه راته څومره وږده جوړه شوه
څنګه دې هیر کوم آشنا چې همیشه دې وینم څنګه دې هیر کوم آشنا چې همیشه دې وینم د ستا د مینې نه مې زړه کې آینه جوړه شوه د ترابي اقبال زړګی خو مخکې نه و داسې د ترابي اقبال زړګی خو مخکې نه و داسې نن چې ګورم پکې د ښکلو یوه میله جوړه شوه مننه زما زړګي ته معلومیږي لکه لنجه جوړه شوه دغه یو تصویر نه زما او ستا رشته جوړه شوه ترابي صاحب ډېر ښکلی پروګرام به راغونډوو خو یوه بله پوښتنه اوسه پورې ما کتاب چاپ دی که کتاب مې نه دی چاپ نو زیشان کمال صاحب کتاب ته مې اراده شته خو یارې داسې 50-60 غزل خو انشاءالله لرم چې یارې د خپلو ګوتو سره وتیاري نو اراده م شته انشاءالله که زندګي وي ژوند به په وکړه نو انشاءالله چاپ به کوو نو ترابي صاحب څه مشکلات لرو چې کتاب مو اوسه پورې چاپ نه دی خو بس ستونزې د وي که نه او ستړې د وي خواري د وي او خونه د وي او کور مې موسم تاسو ته خپله پاته دی نو بس د ستونزو واجې نه د فوتې شي کمال صاحب بس ډېره مننه غواړو بس امید لرو چې تاسو کتاب په تمې وو چې راشي نه ترابي صاحب په اخره کې د خپلې خوښې څه غزل وي نظم وي چې تاسو ډېر خوښ وي هغه غزل یا نظم را سره وړاندې کړو بیا به د نه اجازات غواړو نو ډېره مننه اخرنۍ کې به زه ټولو اورېدونکو ته او سپیشل تا ته نو یو داسې بخښنه غواړو غزل به وایم شاعرانو راشو شاعري ولیکئ شاعرانو راشو شاعري ولیکئ د دوو مینو د غمجنه زندګي ولیکئ شاعرانو راشو شاعري ولیکئ د دوو مینو د غمجنه زندګي ولیکئ د دوه مین څنګه وي زړونه غمجن څنګه وي د خط ګریوانه پورې نو بیا نمجن څنګه وي د دوه مین څنګه وي زړونه غمجن څنګه وي د خط ګریوانه پورې نو بیا نمجن څنګه وي هلته لیلا ځورېږي دلته مجنون ځورېږي کاڼي مجنون په سینه دلته لیلا خوږېږي لږ د مجنون په شانتې بیا عاشقي ولیکئ شاعرانو راشو شاعري ولیکئ یی د خان خاني وګوره ښکلي ځواني وګوره نوي خبر د تندې دې بدشهي وګوره هلته خانان وګورم دلته یتیمان وګورم هیچا یې تپوس ونه کړو بعضې شاعران وګورم لږ د غریب په خپو کې بیا ازغې ولیکئ شاعرانو راشو شاعري ولیکئ اخرنۍ مقطع دی چې اخري ټپه کوم نن پرښتا کوم راشه خبره واوره دغه کیسه کوم یا مې غیبت واوره یا حقیقت واوره اقبال څه مړ وي ګرانه دا مې وصیت واوره ای زما په قبر ښکلي نما د ترابي ولیکئ شاعرانو راشو شاعري ولیکئ د دوو مینو د غمجنه زندګي ولیکئ ډېره مننه زیشان کمال صاحب لوی جهان ډېره مننه ډېر ښکلی خوږو کتونکو دا و مو سره دې وخت اقبال ترابي چې تاسو یې خپلې کلمونه واورېده ترابي صاحب په اخره کې زموږ دې اورېدونکو ته پښتون ولس ته څه پیغام لري نو زه به اخره کې دا پیغام لرم چې خپل بچي خپل ښه تربیات کې یو وخت سره سکول ته ولیږي دا نه وه چې ټویشن دی راولي خونې ته هغه له خواهش وکسي څه خواهش وي مو بچي چې نن سبا نه مني خبره هغه دې واجې نه بس ټویشن یې که راوله بس بیزې د وي او هغه له خپل ځاني خوښیشات وي بس دا پیغام دی چې ښه امن څه وخت تېر کړي هېڅ وچه روټۍ دې وي هېچا بیا ته وړاندې کوم پیغام دی وکړي هېڅ وچه روټۍ دې وي ساړه اوبو ګیلاس دې وي خو بس سوله دې وي هېڅ سر دې وي که چتې نه وي خو بس سوله دې وي بس په اخره کې دا پیغام ډېره مننه ډېره مننه خوږو کتونکو دا و مو سره نن پروګرام کې اقبال ترابي چې تاسې کلمونه او خبرې واورېدې امید لرم چې تاسو به خوښ شي نه بل پروګرامه پورې ما زیشان کمال ته راکړو اجازت د لوی الله په امان په مخه میخه